د شهید شوي ګیلامن میرمنې ته څو لنډې کرښې. زما د قام په زړه ټپي پښتنې راشه وروستی دیدن دی. زما د قام په زړه ټپي پښتنې راشه وروستی دیدن دی. پر سر دې توره لوپټه راکش کړه، په منډه راشه نن وروستی دیدن دی. د شهید شوي ګیلمن لپاره د سترګو اوښکې بس کړه. پام چې په زوره زوره ونه ژاړې، پام چې په زوره زوره ونه ژاړې، د شهید شوي جانان نوم بد نه کړې. په زړه دې غټه تیږه کېږده د خپل یار لپاره، د ژوند خوږې شېبې دې سترګو کې راتاو کړه. ګیلمن لاړو نور شهید شو د خپل قام لپاره، خو چې پښتون ولس سبا بل سبا هیر یې نه کړې. هغه تنکۍ ځوانۍ قربان کړه د جانان لپاره. جانان یې ناست د تابوت څنګ ته او سوچونه کوي. پرون ارمان شهید شو، نن ګیلمن شهید شو. پرون ارمان شهید شو، نن ګیلمن شهید شو. سبا به وار د چا وي؟ پرون ارمان شهید شو، نن ګیلمن شهید شو. سبا به وار د چا وي؟ بیا به د چا کټ پر اوږو باروم، بیا به کوم خوږ اشنا په قبر کېږدم. نن ټول ولس ټپي دی چې ګیلمن شهید دی. زما د قام ای کونډې شوې خورکۍ، زه حسینه درته په ټیټو سترګو دا وایمه، موږ دې له سوي زړګي نشو راتلی، موږ دې له سوي زړګي نشو راتلی. دا د ژوندون حقیقت، دا د ژوندون حقیقت. هغه ځای سوځي چې پرې اور لګیږي، هغه ځای سوځي چې پرې اور لګیږي.